د هغې نه بل سوال دا دی، دا هم د یو زنانه سوال دی، وایي چې موږ خو بهر ملک کې اوسېږو، د انګریزانو په ملکونو کې، او زما خاوند د تبلیغي جماعت سره ګرځي. تبلیغي جماعت کوم چې نن سبا دا مشهور دی، ریوڼ سره چې کوم تعلق ساتي، او هغه لاړ شي 40 ورځو لا 4 میاشتو او ما یوازې پرېږدي او زه یېرېږم ځکه چې دا ملک د انګریزانو دی، او اسیم زنانه بغیر د خاوند نه یېرېږي او بچي دي واړه واړه، او چې زه ورته ووایم چې داسې مه کوه، نو ما ته وایي چې ابراهیم علیه السلام خپل بچي پرېښودي وو د الله د کور سره، نو ښځې ورته اجازت ورکړی و چې زه ته ځه د الله په لار کې چې الله درته ویلي، نو د دا کار څنګه دی؟ الجواب بالله التوفیق. په دې کې خو شک نشتی چې انسان باندې دا لازم دی چې دی به د خپل ځان حفاظت رعایت خیال به ساتي، دغه شان د خپل خپلوانو کوم چې د ته نږدې وي دا هم د ده سره تعلق ساتي، لکه مور پلار شو، ښځه او بچي شو، دوی به خیال ساتي. الله قرآن کې څه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، ای ایمان والو ځان او خپل اهل د اور نه بچ کړي. اهل سره ذکر کو مطلب دا سړی دی ذمہوار دی، او رسول صلی په حدیث کې په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا روایت ته کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته، په تاسو کې هر سړی ذمہوار دی او د دې ذمہواری به تپوس کیږي. بیا رسول صلی په کې دا خبره کړې ده، اگر که اوږد حدیث ته والرجل راع فی اهله وهو مسئول عن رعیته، او سړی ذمہوار دی د خپل اهل او عیال، او د قیامت په ورځ به دوی تپوس کیږي. دا سړی کوم چې تبلیغ د پاره وځي 40 ورځو له 4 میاشتو له، صحیح ده چې هیره څخه دی چې زه د دین خدمت کول غواړم، خو یو کار واجب دی، یو کار مستحب دی، یو کار په تا باندې کول لازم دی، یو کار کول غوره دی. د دې زنانه خیال ساتل، دې له رزق ګټل، د دې وړو تربیت کول، دا په دې سړي باندې لازم دی. بیا خصوصا په داسې ملکونو کې چې د انګریزانو ملک ته هېڅ پته نه لګي د دې زنانه او د دې بچو، او دعوت دپاره وته دا علما شته الحمدلله ځای په ځای دعوت روان دی، د ده دپاره دعوت ته وته غوره دي. خو دی به ګوري دې ټیم کې چې اوس واجب کم یو دی، مستحب کم یو دی. واجب مخکې دعوت ورسره کوه په منځ منځ کې، خو په دې طریقه نه چې ته 4 میاشتو له بچي پرېږدې، د هغوی د تپوس څوک نشتي، یو کال له پرې او په الله باندې توکل وکوئ، په الله توکل وکړه، خو اسباب جوړ کړه که نه، سبب جوړ کړه. دغه امیر صاحب چې ګوري په سعودي عرب کې مزدوري کوي، ولې ستا په الله باندې توکل نشي چې الله رزق درکوي؟ ویشتي نو سعودي ته ولې راغلی؟ سعودي ته چې راغلی دا د یو سبب جوړ کړی د رزق د ګټلو، نور خو ستا یقین دی چې الله رزق راکوي. نادر ورته کار سراسر غلط دی. بیا دغه دلیل چې کوم ګرځولی دی د ځان دپاره ناشنا دلیلونه یې دا بعض د چې رسول صلی الله علیه وسلم ورته څه میلاو نه شي، بیا هغه تېر شوي پیغمبرانو په مسله کې څه ګوري که هلته څه میلاو شي. دا 40 ورځې خاص کول د دعوت دپاره او 4 میاشتې خاص کول دا په شریعت کې نشته. دعوت په هر وخت کې سحر ماښام به کې نشته. ته یې 40 ورځې ولې خاص کړي وي؟ موسی علیه السلام د الله ملاقات له تله 4 ورځې تېرې کړې وي. 40 ورځې خو پیغمبر وحي ورته میلاوې ده، بل دا خو د موسی علیه السلام شریعت دی. راشي شریعت محمدي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی هغه دې چل کړی دی که نه دی؟ دا روز چې دا وایي چې ابراهیم علیه السلام خپل بچي پرېښودي، نه د دې استدلال د ده غلط دی. دې ځینه د یو څو وجو نه، یوه ابراهیم علیه السلام ته الله ویلي و بچي پرېږده، او د هغه دا مضبوط یقین دی چې الله راته ویلي چې پرېږده، بیا الله بلکل نه ځای کوي ځکه چې حکم د الله دی. نو ده ته چا ویلي چې ته 40 ورځې پرېږده او 4 میاشتې پرېږده؟ نه الله ویلي، نه الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي. دویمه د ابراهیم علیه السلام چې داسې تابعداري کوي چې هغه خپل بچي پرېښود، ابراهیم علیه السلام خو خپل بچی راسملولی هم ولالوي. ته یې لالې ته یې هم راسملوه که نه وایي زه قرباني ورکوم د الله لپاره، زه به یې لالې کوم، هغه ته الله ویلي ولالې که
نو یو کار یو پیغمبر پورې خاص شي ته خپل ځان لپاره دلیل ګرځې بل ته دومره لرې ولې ځې رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ دپاره نږدې نمونه ده که نه زمونږ پیغمبر دی د دې امت پیغمبر دی ته هغه ته وګورو چې هغه دعوت کې موږ ته دا خبره ښوولې چې یو سړی به 4 میاشتې بهر ناشي کور کې خرچه نشتي زنانه به پردي ملک کې ده کور کې غریبي ده او دوی په الله باندې مې توکل کړی دا چېرته شتي ها یو سړی دی کور حالات برابر دي خرچې مرچې ښه برابر دي امن او امان دی ښځه به هم راځي ده خوشحاله خاوند لاړ تبلیغ له دعوت له وښې ولګو هېڅ خبره ده خو دا چې یو ښځه غریبه راځي نه ده خرچې په کور کې نشتي غریبي ده دا ظلم او زیاتی دی او دا رور په دې مسله باندې پوه شوی دی اگر که یې رسې ډېر زیات او دا ګران کار دی چې سړی بچي 4 میاشتو له پرېږدي او 4 ورځو له پرېږدي ګران کار دی خو دومره دی چې دا کار یې څه دی غلط دی وکم من مرید للخیر لم یصیبه عبدالله بن مسعود وی ډېر خلک خیر لټوي خو خیر ورته میلاویږي نه ځکه چې هغه طریقې غلطه وي او په دې کې ورته یو روایت ذکر کوم ناشنا روایت دی په صحیح بخاري کې دی روایت کې دي چې آخ النبي صلی الله علیه وسلم بین سلمان و ابي الدرداء رضی الله عنهما رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته لاړ نو 2 کسان یې رونه کړي نو ابو الدرداء او سلمان فارسی رضی الله عنهما د دوانه سو د دوانه رونو وی فزار سلمان ابو الدرداء نو سلمان فارسی رضی الله عنه پر لړ ابو الدرداء کور ته فرأى ام الدرداء نو ویل د ام الدرداء په بد حال باندې هغه حالات ونی سموي چې حالات کمزوري په بد حالي وري یعنی غریبی او فقر ناغه ته پوښتنه کوم ما شأنو کې څه قصه دی اخوک ابو الدرداء ستارور ابو الدرداء ویل هغه لاس وليس له حاجه في الدنيا د سره د دنیا سره لګینه نو موږ ته به د دنیا تذکره دي شو کوله هغه د خبرې نه خوخې به موږ هم دا په مخ کې تذکره دي شنو شو کوله نکله چې ابو الدرداء راغی او سلمان فارسی او به دوی کېناستو خوراک وکړو د حدیث ته په اخر کې بیدارې چې څنګه شپه شو یو ابو الدرداء پاسې دغه لپاره د منځه لپاره نو سلمان فارسی رضی الله عنه شپه کړې و په دغه ورځ وته یې سم لمو پاس هغه سم راځو بیا رکسا چې ابو الدرداء رضی الله عنه پاسې چې موزو کوم هغه ته نم ودش چې شپې کړه اخرنی څه شو بالکل ابو الدرداء رضی الله عنه پاسې دو منځه ته ودرېدو نو سلمان فارسی ورته وی قوم الان وس پاس راځه فصليا ندوانو منځو دوانو تهجدو منځنه بعد ته بیا سلمان فارسی رضی الله عنه وی ابو الدرداء ګور ان لربك عليك حق استاد رب ته باندې حق دی ولي نفسك عليك حق استاد بدن پتا باندې حق ته ولي اهلك عليك حق د خزي دی بچو پتا باندې حق دی فاعطي كل ذي حق حقه هر د حق خاوند دغه حق ورکوه بیا دا خبره ابو الدرداء رضی الله رسول سم ته وکړه وی ابو سلمان راغله و د شپې پاسېدم تهجد به سمره بیا پاسې به سمره شپې بخیر یې کې پاسېدم یو سره مودر بیرته بخیر کې دا خبره وکړه رسول الله صدق سلمان وی سلمان فارسی صحیح خبره کړې رښتیا ویلي ساده بدن حق دی ساده خزي حق دی ساده بچو حق دی الله حق دی وتلی سم کو چې یو حق خوري بلغ ادا کړو دي شي قسمونو ته زموږ د نصيحت ته چې لري خزم پتا سو باندې حقونه دي بچوم پتا سو حقونه دي دي سي پرې خوده په دې حال کې چې امن او امان نه کور کې خرچ نه او دعوت او تبلیغ لته د غیر شرعي طریقه ها امن او اماني په کور کې بچیشتي تکړه دي خرچ کوي یا د سر مال ډیر دي بچی لوی دي خپل خپلوانو سره په خوا کې ډیر دي مور پلار خوا کې دي یو بل خزنه ریږي خوشاله دغه وزل عرش دعوت ته پر تبلیغ د پر هیڅ خبره نه خو په دې طریقه باندې چې صرف په الله باندې توکل وکړو ورودانګه د طریقه سره نه غلطه ده والله اعلم